الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا رواه مسلم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی سفارش کوا تا ته به اجر ملاویږي. د جایز کار د پاره د چا سفارش کول پر دې باندې الله تا ته اجر درکوي. دا دنیا ټوله یو د بل په تعاون سره چلیږي. یو غریب دی کار یې بند دی، ستا لاسونه اوږده دي، دی پر حقه دی، واغه سړي ته د ده سپارش وکړه چې د دا غریب کار وکړه، الله پر دې تا ته ثواب درکړي. په ناحقه به د چا سپارش نه کوې. که چیرې 2 دانې داسې کسان د یو شي په حصول کې ولاړ وي چې یو حقداره دی، ته د هغه غیر حقدار سپارش کوي، نو پر دې باندې اجر نه ملاویږي، الله سزا درکوي، ګناه مې. نو په جایز کارونو کې د حقداره دپاره سپارش کول دا د اجر باعث دی، الله به پر دې تا ته اجر او ثواب درکوي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته غوږ واست.